سوله باید له کلیو څخه پیل شي. اروپایي ټولنې د کلیوالي افغانستان واقعي افغانستان تر نامه لاندې ناسته ترسره کړې او ټینګار کوي چې سولې ته د رسیدو لپاره افغان ښاریان باید پریکړه نیونکي واوسي او په یوه میز د څو تنو هڅې نشي کولی په دې هیواد کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. د سولې هڅې چې د څو تنو له لوري دوام لري ممکن وکړی شي لاره پرانیزي، خو نشي کولی تلپاتې توب یې تضمین کړي. خو هغه سوله چې افغانان پکې پریکړه نیونکي واوسي تلپاتې به وي. له دې سره د دولت یو شمېر مخکني چارواکي او همدارنګه د آسیا فاونډیشن وایي سوله باید له کلیو څخه د ښار مرکزونو ته او بالاخره ټول افغانستان ته وکاږل شي تر څو هغه سوله چې افغانان یې غوښتونکي دي ټینګه شي. افغان دولت نه دی توانېدلی د کلیمیشتو اړتیاوې تشخیص او ورته ورسیږي. ورانکارو له همدې کمزورتیاو څخه ګټه پورته کړې، خلک یې د دولت په وړاندې هڅولي او له هغوی څخه سرتیري جذبوي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان له کلیو څخه زموږ لاسته راوړنې که څه هم افغانان راتلونکي ته هیله من ښیي، خو د امنیت نشتون او اداري فساد شتون په کلیو کې لویه ستونزه شمیرل کیږي. 50% of the urban population's monthly income. که څه هم په دې ناسته کې په کلیو کې له نه انډولیزې پراختیا څخه ویل کیږي، خو د کلیو بیا رغونې وزارت وایي د کلیو وضعیت د تیرو 10 کلونو په پرتله ډیر بدل شوی او نږدې 80% کې کلي میشته خلک پاکو روغتیایي اوبو ته او همدارنګه له پاخو او جغل شویو سړکونو څخه په ګټې اخیستنې سره روغتیایي مرکزونو او ښارونو ته لاسرسی پیدا کړی دی. Nearly 60% to the clean drinking water. په اوس مهال کې 80% کې کلي میشته اوسیدونکي د څښلو اوبو او همدارنګه د پاخو او جغل اچول شویو سړکونو له لارې روغتیایي مرکزونو او مارکیټونو ته لاسرسی پیدا کړی دی چې دا په خپله د دې ښکارندویي کوي چې د کلي میشتو وضعیت د تیرو 10 کلونو په پرتله بدل شوی دی. به 16 سال هیچ بهبودی در هیچ مقطع در هیچ همین مشکلاتایی که ما بیان کردیم بهبودی در همچین روستاها به وجود نیامده، همچین ولسوالی‌ها به وجود نیامده. همیشه ناامنی هست و اکثر مردم روستانشینی به شهر آمدن و اینا وقتی که تحصیلات عالی ندارن، وقتی حرفه‌ای بجز کشاورزی ندارن چی کار کنن؟ له دې سره اروپایي ټولنه ژمنه کوي چې سولې او ثبات ته د رسیدو او له هر ډول تاوتریخوالي څخه د خلاص افغانستان لپاره به د افغانانو ترڅنګ پاتې شي او د کلیو له پراختیا او زراعتي پروژو څخه به ملاتړ وکړي.